په افغان بیسیم سیم کارت کې به فری انټرنیټ څنګه ترلاسه کوو؟ کوم ملګرو سره چې افغان بیسیم سیم کارتونه موجود وي او ځان ته پکې فری انټرنیټ نه وي فعاله کړی، نو دا ویډیو را سره وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته د افغان بیسیم سیم کارت کې فری انټرنیټ فعالولو طریقې کار ښیم چې موږ به په خپل افغان بیسیم سیم کارت کې فری انټرنیټ څنګه ترلاسه کوو. خو دا انټرنیټ تاسو یو ځل کارولی شئ، یعنی یو ځل تاسو دغه انټرنیټ فعاله کولی شئ، دوباره دا انټرنیټ تاسو نشئ فعالولی. نو راځئ چې طریقه درله وښیم، ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ تر څو د نورو خلکو هم فایده ورسره وشي. زه د ویډیو پر طرف باندې تر څو دغه طریقه ستاسو ته پریکټیکل په موبایل کې وښیم. نو ډېره اسانه طریقه ده، رابشئ تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور ته چې څنګه راغلی تاسو په دې سرچ کې ولیکئ AWCCASAN. دغه اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دا ما تیار ډاونلوډ کړی دی. یا به تاسو دا اوپن کړئ. چې څنګه هم دا اوپن کړو دې ځای کې به تاسو خپل موبایل نمبر ورکړئ. کوم سیم کارت کې چې تاسو انټرنیټ فعالول غواړئ، دغه نمبر به تاسو په دې ځای کې ورکړئ. څنګه هم ورکړو بیا به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. بیا چې څنګه په دې ځای باندې کلیک کړو نو ګورئ موږ سیم کارت ته چې کوم دی پاسورډ به راشي، دا دې راغی، خپله ویریفای هم شو. نو ګورئ د سیم کارت د چا په نوم یې هغه هم تاسو ته په دې ځای کې معلومیږي، تاسو دې ځای کې معلومولی شئ. بیا به تاسو په دې نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. چې څنګه په دې ځای باندې کلیک وکړو نو ګورئ دلته تاسو ته وایي چې ډو یو وانټ یوز یور 512 MB ریوارډ، وایي تاسو غواړئ چې 512 MB انټرنیټ فری ترلاسه کړئ. نو بالکل غواړو مونږ چې دا انټرنیټ مونږ ترلاسه کړو. بیا به تاسو په دې یس باندې کلیک کړئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کړو نو مونږ ته چې کوم دی 512 MB فری انټرنیټ چې کوم دی راکړو. نو په دغه طریقې سره تاسو په خپل افغان بیسیم سیم کارتونو کې د یو ځل لپاره فری انټرنیټ ترلاسه کولی شئ. نو دا نننۍ ویډیو د فری انټرنیټ باره کې. کو ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ تر څو د نورو خلکو هم فایده وشي. نو تاسو بیا په دغه کلوز باندې کلیک کړئ. نو دغه دی مونږ ته فری انټرنیټ راکړو. نو په دغه طریقې سره تاسو فری انټرنیټ په افغان کې فعالولی شئ.